السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. معززو محترمو قدرمندو ورونو او خويندو، په کنز العمال کې یو حدیث راځي. حضرت علی کرم الله وجهه ورضی الله تعالی عنه وای که څوک په دې باندې خوشحاله کیږي چې دته دې مکمله پیمانه نیکی ورکول سي، یعنی دونه نیکی چې دی ور باندې خوشحاله سي، پوره نیکی وګټي، نو هغه دا وظیفه او دا عمل خپل ورد وګرځوي چې کله د لمانځه څخه فارغه سي، لمونځ خلاص سي، دغه آیات شریف به وایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دغه آیاتونه د لمانځه د فراغت وروسته وایي، دته به رب لا یزال دومره نیکي ورکړي چې دی به ورباندې خوشحاله سي، یعنې پوره پیمانه نیکی به د ده په برخه سي. کنز العمال دویم جلد کې دا حدیث راځي. نو اوس هر مسلمان که ورور وي او که زمونږ خور وي، هغه ته پکار ده چې دغه اسانه عمل خپل ورد وګرځوي، د هر لمانځه وروسته دغه آیتونه تلاوت کړي، اسانه آیتونه دي یادېږي، دا یاد کړي او د لمانځه وروسته یې وایي، ربي لا یزال به وده ته ډېره لویه پیمانه نیکي ور په برخه کې. او دا شان په مصنف د عبدالرزاق رحمه الله کې هم دا حدیث راځي په دویم جلد 214 صفحه کې. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.